لغمان والي د یو شمېر کوچیانو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه د حل په موخه مخامخ واورېدل. نن د سې شنبې په ورځ د وږي په 11مه نیټه د مرکز او ولسوالیو د بېلابېلو سیمو یو شمېر کوچیانو د لغمان والي رحمت الله یارمل سره په داسې حال کې ولیدل چې پر مهال یې مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، د استناب څارنوالۍ رئیس او د دفتر رئیس هم شتون درلوده. د لغمان د کوچیانو د سمون امر مولوي عبدالقاهر ترخیل په دې ولایت کې د کوچي قوم د مشرانو او سرخیلانو په اړه معلومات وړاندې کړل. نوموړي وویل چې کوچیانو تل له خپل نظام او حکومت څخه ملاتړ کړی، خو لازمه ده چې په بېلابېلو برخو کې د ستونزو حل ته پاملرنه وشي. هغه زیاته کړه چې په دې ولایت کې تر 250 پورې د کوچیانو سرخیلان ژوند کوي چې د روغتیا، پوهنې، حیواني کلینیکونو او ګڼو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. په ورته مهال موسی جان احمدزي هم په خپلو خبرو کې د روغتیا، پوهنې او کوچیانو ته د شوراګانو د جوړېدو په برخه کې خپلې ستونزې شریکې کړي. د لغمان والي رحمت الله یارمل د مرکز او یو شمېر ولسوالیو د کوچیانو راغلو مشرانو څخه مننه وکړه چې تل یې خپلې ستونزې او وړاندیزونه د حل په موخه له مسؤلینو سره شریک کړي. هغه وویل کوچیان په ټول هیواد کې ویاړلي خلک دي او همدا ویاړ یې بس دی چې په هر ولایت کې په خورا ډاډه زړه اوسیږي. کوچی د ټول افغانستان دی او ټول افغانستان د کوچي دی. هر ځای چې ځې، که د هزاره ورونو منطقه ده، که د تاجک ورونو منطقه ده، که نور قومونه دي، که نور ولایتونه دي، په هیڅ ځای کې د کوچي د ورتګ، د کوچي د اوسېدلو، د کوچي سره د هیڅ ډول ممانعت نشته. یارمل زیاته کړه د ولایت دروازې مو پر مخ خلاصې دي، هیڅکله د مظلومیت او بېکسۍ احساس مه کوئ. موږ مکلف یو چې ستاسو ستونزو او غوښتنو ته رسیدګي وکړو. نوموړي د کوچیانو له قومي مشرانو او سرخیلانو څخه غوښتنه وکړه چې ټول برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه او دا ثابته کړي چې په لغمان کې څومره کوچیان میشته دي. غونډه په دعایي سره پای ته ورسېده.